د شریعت غږ راډیو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله یم چې ټول درانه اوریدونکي به روغ جوړ اوسئ او د صحت جامې به هم پر تن وي. دا د یو ځل بیا ستاسې د خوښې ستورو مزل خپرونه پیل شوه. د نن خپرونې کوربه مو بیا هم زه عمران الدین نیکمل یم. درنو او قدرمنو اوریدونکو، نن درته د ستورو مزل په خپرونه کې د نیشاپورو د شاهین داستان یا ناول څلورمه برخه دراوړم. خو وړاندې له دې چې د څلورمې برخې د نشر ورپرانیزم، لومړی ورځه ما د تېرې برخې وروستۍ جملې دراوړم چې تېره درېیمه برخه په کومو جملو او کومو کلماتو پای ته رسېدلې به. خو درنو او قدرمنو اوریدونکو، یوه هیله له تاسې هم لرم چې دا خپرونه را سره هم د نور خپرونو په څېر تر پایه پورې واورئ او ما یوازې پرې نږدئ. تاسې د نیشاپور د شاهین داستان یا ناول په تېره درېیمه برخه کې اورېدلي و چې سلطان د سختو یخو بادونو څخه د خوندي پاتې کېدو په خاطر په خپله بستره ناست و. د ناصرالدین د کتلو سرسم راپورته شو، مړستنې یوې لورې ته کړه او مخ ته ورغی او د ناصرالدین سره یې کلک روغبړ وکړ. ته په ډېر ښه وخت کې راغلی. ما نن شپه او یا سبا سهار د قطب الدین د راخلاصولو لپاره جنګ پیلاوه. بیا شهاب الدین خپل قرین لاسه ونیوه او په خپله بستره یې کېناوه. سم د لاسه یې ترې وپوښتل چې د هرات دې څومره ځواک له ځانه سره راوړی دی؟ ناصرالدین په خپلو پښو باندې د بړستنې د راچولو وروسته وویل، ما له ځانه سره 50,000 کسیز فوز راوستی دی چې همدا اوس دی ستا د مقدمة الجيش پاړخ کې پړاو کړی دی. سلطان ترې یو ځل بیا وپوښتل چې آیا د هندوستان څخه دی د الک خان په اړه کوم خبر ترلاسه کړی دی؟ ناصرالدین څه لږ اندېښمن شو او په داسې حال کې چې څه ټیټ کړی و. زه د الک خان په اړه ډېر اندېښمن یم. د هغه ورکېدل ما ته ډېر ستونزمن ګرځېدلی دي او زه یې په عذاب کړی یم. شهاب الدین په داسې حال کې چې خلا ته یې کتل او په اندېښمنه توګه یې وویل، د الک خان په څېر مېړنی ځوان د ښه بختور میندو په کورونو کې پیدا کېږي. که چیرې هغه ته زیان ورسېږي نو دا به زموږ لپاره ډېر دروند تمام شي. د الک خان په څېر ځوان باید د یوه لښکر قومندان او د سالار په څېر کار وکړي. هغه ډېر مېړنی او زړور انسان و. ناصرالدین خبره ورپرې کړه او ورته وویل، ما د دې زیان تلفي کړې ده. ناصرالدین ترې په حیرانوونکې توګه وپوښتل چې د داسې زیان تلفي په څه ډول او څنګه وکړل شي؟ دا ځل ناصرالدین خپل سر راپورته کړ او سینه یې تانده کړه او ویې ما داسې یو ځوان پیدا کړی چې د الک خان څخه هم زړور، ځواکمن او مېړنی دی. درنو اوریدونکو، تاسې واورېدل چې تېره درېیمه برخه په کومو جملو او کومو کلماتو پای ته رسېدلې وه. څلورمې برخې ته له دې جملې څخه دوام ورکوو. سلطان ترې په ناکرارۍ سره وپوښتل، هغه اوس چیرې دی او څه نومېږي؟ ناصرالدین د سلطان د ناکرارۍ نه خوند واخیست او ورته وویل، هغه د نیشاپور اوسیدونکی دی. نوم یې حماد بن خلدون دی او خلک ورته د نیشاپور شاهین وایي. دغه 50,000 لښکرې مې چې له ځانه سره راوړې، په هغې لښکر کې هغه او د هغې کوچنی ورور هم شامل دی. تا ته لازم و چې هغه دې هم له ځانه سره دلته ما ته راوړی و. دا ځل ورته ناصرالدین په خندا کې وویل، ته ناکراره کېږه ما، هغه هم دا اوس ستا د خیمې نه بیرون ولاړ دی. زه غواړم هغه له تا سره د پیژندګلوۍ وروسته هندوستان ته ولېږم. هغه زما د رسۍ د پرې کولو شرط هم پوره کړی دی. سلطان بړستنه یوې لورې ته کړه او د بسترې څخه راپورته شو او وویل، تا خو په هغه ظلم کړی دی چې د خیمې څخه د بیرون حیران او پریشانه منتظر درولی دی. په خدای سوګند چې په ملت کې داسې ځوانان هره ورځ نه ترلاسه کېږي. زه به د خپلې خیمې څخه بیرون ورشم او د هغه خراغلاست به وکړم. ناصرالدین سمدلاسه راپورته شو او د خیمې د دروازې په لور ورغی او ویل، ته کښېنه زه یې له ځانه سره راولم. لږه شېبه وروسته کله چې ناصرالدین بېرته راستون شو نو حماد یې هم له لاسه نیولی و.
د خیمې د دروازې ترڅنګ ورته سلطان خپل د رغبر لاس ورکوت کړ. په ډېره خوشحالۍ او روڼ تندي ورته وویل زه په خپله خیمه کې دانشاپور شاهین ته راغلاست وایم. هماد لږ څه خپل سر ټیټ کړ او په خپلو دواړو لاسو د سلطان د رغبر لاس ونیوه. په ډېر درنښت او احترام ورته وویل دا زما لپاره ډېر ستر سعادت دی چې زه ستا په خیمه کې ولاړ یم او له تا سره رغبړه کوم. سلطان دوی دواړه د خیمې هغه بلې خونې ته له ځانه سره یوړل او درې واړه په هغې بسترې کېناستل چې په فرش باندې خپره شوې وه. بیا سلطان همت ته وویل ما ته ستا په اړه ناصرالدین ډېر څه ویلي دي. آیا د هندوستان د ځمکو سره اشنایي لري؟ همت ورته په ډېره عاجزۍ سره وویل زه زیات وخت د تجارتي قافلو سره هندوستان ته ځم راځم. تاسو چې کوم کار ما ته راسپارئ زه به هغه ستاسو د خوښې او هدایت په مطابق تر سره کوم. هیڅ کله به تاسو ناهیلي نه کړم. سلطان ورته په اوږه لاس کېښود او ورته وویل ته هم دا نن شپه د خپل منزل په لور روان شه. ستا لومړی کار به هلته د ایلک خان لټون وي. که چیرې هغه دې پیدا کړو نو په راتلونکي کې به هغه ستا تر لاس لاندې کار کوي. په دې اړه به ناصرالدین درته لیکلی لیک هم درکړي. ناصرالدین به درته دا هم وایي چې هلته څوک ستا دوست او د مصیبت په وخت کې د چا سره کتلی او مرسته ترې اخیستی شي. که چیرې ایلک خان ژوندی وي نو هغه به په هر کار کې ستا مرسته کولی شي. هغه ډېر مخلص او نفیس انسان دی او ستا تر لاس لاندې په کار کولو باندې به خوشحالي احساس کړي. خو که چیرې هغه د کومې حادثې ښکار شوی وي نو بیا هلته په رسېدو سره به ته خپله لار په خپله پیدا کوې. شهاب الدین د څو لمحو د خاموشۍ وروسته بیا وویل هلته به د رسېدو سره سم د تجارت کاروبار پیلوي. د همدې دندې تر سیر وړاندې ته هر چیرې تللی شي او هر چیرې خپل کار پیلولی شي. هندوستان ته د تللو سره سم د ابوالفتح سره ووینه. هغه د سرسوتي د دریاب په غاړه د باهیم سیند په کلي کې اوسیږي. هغه هغسې هندو ښکاري بدر ناتح نومیږي خو هغه د هغه ظاهري بڼه ده. هغه څه مو د مخته د مسلمان مبلغ په لاسو مسلمان شوی خو هیڅ چاته دا نه دی ویلي چې مسلمان دی. هغه د خپل لومړني مذهب په لباس کې اسلام او مسلمانانو ته جاسوسي کوي. هغه د په هر مصیبت کې په کار راتلی شي. ابوالفتح په خپله هم د ایلک خان لټون کوي. شونې ده چې ستا تر ورسېدو پورې به هغه د ایلک خان درک هم کړی وي. کله چې شهاب الدین خاموش شونو هماد ورته وویل آیا زه په دې جنگ کې چې همدا اوس ورته تاسو پړاو کړی دی د شریکېدو اعزاز نشم ترلاسه کولی؟ زه له تاسو سره ژمنه کوم چې په دې جنگ کې د ګډون نه وروسته به زه خپل کور ته د تللو په ځای نیغ د هندوستان په لور مخه کړم. شهاب الدین ورته پرته له ځنډه وویل بلکل تا ته اجازه ده. ناصرالدین او هماد دواړه د سلطان د خیمې څخه بیرون ووتل او هغه ځای ته راغلل چې د هرات راغلی لښکر پکې پړاو کړی و. ناصرالدین دا څخه کښته شو او خپلې خیمې ته ولاړو. د هغې د خیمې خواو ته وسلوال ساتونکي ولاړو. هماد د ناصرالدین د خیمې په ښي اړخ کې د خیمې د تنابونو سره خپل اس وتاړه او په خپله هماغه خیمې ته ورننوت. کله چې ورور حارث منتظر ناست و د هماد په کتلو سره سمه حارث ورمخته شو او ترې ویې پوښتل وروره د سلطان سره دې ولیدل؟ هماد یې تر مخه کېناست او ورته یې ویل اوهو د سلطان سره مې وکتل. زه په دې جنگ کې د برخې اخیستو وروسته د هندوستان په لور روانېږم. حارث ترې په حیرانتیا سره وپوښتل او زه؟ هماد ورته په خندا شو او وویل ته به همدلته د سلطان په لښکرو کې اوسې. که چیرې ته په خلوص او ځان ځارنې سره کار وکړې نو نوم به پیدا کړي. حارث خاموشه شو. بیا یې د خیمې په یو ځای کې خپله غذا راویستله او دواړه ورونه ورته کېناستل او په مینه یې وخوړه. بله ورځ ماسپښین ناوخته د سلطان شهاب الدین او خوارزم شاه لښکرې یو بل ته مخ په مخ ولاړې وي. د دوی دواړو ترمنځ یوه ډېره کوچنۍ سرحدي شخړه پیدا شوې وه خو د قطب الدین ایبک د نیولو نه وروسته یې د یوه خطرناک جنګ بړه خپله کړې وه. اوس نو په یو آزاد میدان کې د دواړو پادشاهانو لښکرې یو بل ته د جنګ او وینو تویولو لپاره ولاړې وي. شهاب الدین د خپلو لښکرو په میمونه کې خپل کاکا زوی ضیاء
شاودین د لخکرو سالار پټاک او د میسره قومندۍ خپل وراره محمود ته او په منځ کې په خپل سلطان د خپل لخکرو سره ودرید. هغه لخکر چې د هرات څخه د مرستې لپاره راغلي وي هغوی ته د مقدمه الجيش بڑا ورکړه او قومندان په خپل د سلطان خورین او د هرات والی ناصر الدین وټاکل شو. احمد او حارث هم د خپل لومړي لیک په عسکرو کې ولاړ ول. د سلطان او ناصر الدین ترمنځ دا ویل شو چې کله چې جنگ په قوت سره روان وینو نو ناصر الدین ته په هغه ځای حمله وکړي چې خوارزم شاه خپل پړاو کړی دی او بیا د هغه ځای قطب الدین ایبک آزاد کړي او یو خوندي ځای ته دی ورسوي. د جنگ له پیلامې نه مخته ناصر الدین 3000 تکړه ځوانان د همت په قومنده کې ورکړل او هغوی ته دنده وسپارل چې په هماغه ځای د حمله وکړي چې قطب الدین ایبک باندې دی هغه به آزادوي او لزان سره به راوړي. کله چې د دواړو حکمرانانو ترمنځ جنگ پیل شو ناصر الدین سم د لاسه په پاړاو کې په پرتو عسکرو حمله وکړه او د هغوی توجه په خپل لوري راوړله. د دې سره سم احمد د خپل 3000 ملګرو سره یو ځای په هغه ځای یرغل وکړ چې قطب الدین ایبک باندې وو. قطب الدین ایبک د خوراکي موادو د خیمو ترمنځ په ډېر سخت تکلیف او ستونزو کې په پنجره کې بند ژوند تیراوه. همت د خپل ملګرو سره هلته ورسید او غوښتل چې قطب الدین د هغه سکنجې نه آزاد کړي خو هر هڅه یې ناکامه شوه ځکه چې پنجره د اوسپنې د داسې مستحکمو سیخانو څخه جوړه شوې وه چې ماتول یې اسانه کار نه و. د پنجرې وړه او کوچنۍ دروازه هم په داسې اوسپنیز کلب باندې بنده شوې وه چې هلته یې ماتول شوني نه و. همت د هغه د پنجرې سره یو ځای د هغه ځای راپورته کړ په خپل لاس له ځانه سره کېناوه. شاوخوا کې ساتونکي وټاکل او په داسې حال کې چې ساتونکي په جنګ کې اخته وو قطب الدین د هغه ځای وویست. کله چې ناصر الدین ته خبر ورسېد چې قطب الدین آزاد کړل شوی دی نو په خپل پړاو کې خپل حمله بند کړه او د همت سره یو ځای شو. بیا یو اوږده پټۍ ووهله او د خپل عسکرو شاته راستون شو. هملته کلف مات کړ او قطب الدین د دې ازار راوویست. د پنجرې څخه د راوتلو او د همت سره د پیژندګلوۍ وروسته قطب الدین د همت سره غاړې غاړې شو او د هغه ممنوعیت یې ادا کړ. تا ماته نوی ژوند راکړ که کله وخت راغی نو د دې احسان بدله به دې هرومرو ادا کړم. د دې خبرې وروسته قطب الدین د خپل پیژندګلو خلکو لیکو ته ورغی. کله چې سلطان شهاب الدین ته د قطب الدین د آزادېدو خبر ورسید سم د لاسه یې جنګ بند کړ او خپل پړاوي د هغه ځای پورته کړ او د شپې په تیاره کې د خپلو لښکرو سره یو ځای د غزني په لور روان شو. خو همت د سلطان او ناصر الدین د ویناو سره سم هندوستان په لور وخوځېد. سلطان شهاب الدین د خپل لښکرو سره یوځای د مو د دریاب د جهون د دریاب غاړه پرېښوده. لومړی د مشهد په لور لاړو بیا د هغه ځای د هرات په لور وخوځېد. ناصر الدین د خپل لښکرو سره هملته د هرات په ښار کې پرېښود او هلته د یوې شپې د تم کېدو وروسته خپله برخه لښکرې له ځانه سره راواخیست او د جنوب شرق په لور روان شو. لومړی د هلمند د دریاب څخه تیر شو. د هلمند دریاب د کابل د غرنیو سیمو څخه پیلېږي او د جنوب په لور بهیږي. دا دریاب د خش د دشتې ترڅنګ تیریږي او د ایران د سیستان ولایت خړوبه کوي. بیا د ارغنداب د دریاب څخه تیر شو. دا دریاب د غزنی د شاوخوا سیمو څخه پیلېږي او د قندهار څخه مایل ټیټ د هلمند د دریاب سره یوځای کیږي او په دې توګه خپل سلطنت غزنی ته راننوت. همت د مو د دریاب په غاړه غاړه د شرق په لور سفر کوو. د یخنۍ د واورو او بارانونو د پروا د نه کول پرته خپل سفر جاري ساته. د ترموز څخه راتیر شو او د کندوز سیمې ته ورسېد. دلته د مو د دریاب یا معاون خپل مخ د جنوب لوري ته بدلوي. په دې خاطر هغه د دریاب په غاړه غاړه د جنوب په لور روان شو او د بغلان کوهستاني ښار ته راننوت. بغلان په شمالي افغانستان کې یو مشهور ښار دی. د دې ښار چارچاپیره اوږده غرنۍ لړۍ د مو د دریاب د معاون دریاب سرچینه ګڼل کیږي.
دلته یو شپه او یو ورځ آرام وکړ او د خپل ځان لپاره د خوراک څښاک شیان وپیرل او بیرته د شرق په لوري خپل منزل ته دوام ورکړ. د ډېرو اوسېدو د سیمو ترمنځ هغه د هندوکش د کوهستاني سیمې ستره څوکه ووهله او د باجوړ سیمې ته راورسېد. دا سیمه د سوات او د کابل د دریاب ترمنځ منځنۍ سیمه ده. اوس نو د هغه د مخه د کوهستاني لړۍ لوړه سیمه پرته وه، ترڅنګ په ځینو ځایو کې په مایلو پراخه دښتې او میدانونه تر سترګو کېدل. په دې خاطر هغه په ډېره چټکتیا سره خپله مخه وهله. د نیلاب د دریاب غاړې ته د رارسېدو سره سم تم شو چې دا د سیند د دریاب پخوانی نوم دی. د یخنۍ د موسمي بارانونو په واسطه د نیلاب دریاب سیلابونو توپاني کړی و. هلته تر لرې واټن پورې کوم پل هم نه تر سترګو کېده تر څو پرې د دریاب څخه بلې لوري ته تیر شي. د دې نه علاوه د دریاب په غاړه کوم ځای چې هغه تم شوی ګڼ شمېر ځنګلونه وو او ډېر زیات تم کېدل ورته د خطر او ګواښ نه خالي نه وو. په دې خاطر د دې توپاني دریاب څخه د تېرېدو پرېکړه وکړه. همت داس د ځین سره تړلې رسۍ را پرانیستله او غوټې یې کړه. د رسۍ یو سر د دریاب د غاړې د یوې تیږې سره وتړو او بل سر د خپل ځان سره پورې وتړه. بیرته خپل اس ته راغی او د خورجین څخه خپله اوسپنیزه پنجه راوویستله او د داس د ځین څخه یو رسۍ را پرانیستله او د پنجې د لاندې برخې د یوې ګوتې سره یې وتړله. بیا د دریاب غاړې ته راغی او ودرېد او خپله اوسپنیزه پنجه په پوره قوت سره وڅرخوله. بیا د دریاب غاړې ته راغی او ودرېد او خپله اوسپنیزه پنجه په پوره قوت سره وڅرخوله او د دریاب منځ ته یې ور واچوله او بیا یې کرار د خپل ځان لوري ته راښکوده. اوسپنیزه پنجه د دریاب په منځ کې د تیږو ترمنځ کلکه ونښته. همت رسۍ په پوره قوت سره راښوده او د پنجې نښلولې په خپل ځواک سره وازمایل. بیا د نیلاب دریاب څپو ته ورننوت او د اوسپنیزې پنجې سره د تړلې رسۍ په مرسته هغې تیږې ته ورسېد چې د اوسپنې پنجه پکې نښتې وه. د هغې تیږې څخه د خپلې اوسپنیزې پنجې د راخلاصون وروسته دا پنجه یو ځل بیا د پخوا په څېر په پوره قوت سره وڅرخوله او د دریاب په منځ کې ور وویشته. 2-3 ځلې رسۍ د مختلفو خواو څخه کش راکش کړه او په یو بلې تیږې کې د پنجې په ورنښلولو بریالی شو. په دې توګه د خپلې اوسپنیزې پنجې په مرسته هغه کرار د دریاب د توپاني څپو څخه د هغې بلې غاړې ته ورنږدې شو. هلته یې هم یو ځل بیا هماغسې خپله اوسپنیزه پنجه استعمال کړه. همت د رسۍ په مرسته د دریاب څخه ووت او د دریاب غاړې ته ور وخوت. تر ټولو لومړی خپله پنجه له رسۍ پرانیسته او هغه یې د ملا پورې وتړله. بیا یې د ملا پورې تړلې رسۍ د یوې ونې سره وتړله. اوس د دې د اوږدې رسۍ یو سر د دریاب د هغې غاړې د تیږې سره تړل شوی و او دې غاړې ته هم د یوې مضبوطې ونې د ډټ سره تړل شوی و او په دې توګه رسۍ د دریاب د دې غاړې څخه تر بلې غاړې پورې په پوره توګه غځېدلې وه. همت د پنجې رسۍ را پرانیستله او د خپلې ملا پورې یې وتړله او د تړل شوي رسۍ په مرسته هغه د دریاب هغې بلې غاړې ته بیرته راستون شو. هلته یې اس تړلی و. د تیږې سره تړلې رسۍ یې را پرانیستله او د خپل اس د ځین سره یې وتړله او بیا په اس سپور شو او وس د دریاب ترمنځ ور وغورځاوه. څرنګه چې اس د رسۍ سره تړلی و، په دې اساس په اسانۍ سره د دریاب په تیزو څپو کې په چټکۍ سره د دریاب بلې غاړې ته ورسېد او د دریاب په غاړه راپورته شو. هلته د ورسېدو سره سم هغه د رسۍ هغه بله خوا هم د ونې څخه را پرانیستله او بیرته یې د ځین سره وتړله او د پنجې په ګډون د هغې رسۍ او نور ټول شیان بیرته د ځین سره وتړل او په خپل اوږد سفر باندې روان شو. هو بلې درنو اوریدونکو، دا ټانګه پر بد د غرونو د دې غره څوکه 26,680 فوټه لوړه ده. سترې او اوږدې کوهستاني لړۍ یو په بل پسې شاته پرېښودې او په لاره کې د ډېر کم تم کېدو وروسته مخ ته ولاړ او د ولر دا جهیل د ټانګه پربت او سنیګر په منځ کې پروت دی. د همدې څخه د تېرېدو وروسته خپل مخ د جنوب شرق لوري ته ور واړاوه
او پیر پنجال چې دا د سنیګر په شمال غرب کې پروت دی او جهیل دا د سنیګر په شمال شرق کې پروت دی. د همدې څخه په تیرېدو وروسته په توپاني شکل مخ ته روانو. په لاره کې د پهاټ او جناب د دریابونو د خپلې اوسپنیزې پنجې په مرسته هماغسې ووهل لکه څنګه چې د نیلاب دریا بهلی و. اوس نو هغه د چمپا له لارې مدهیا پردیش ته ورننوتی و. بیا یې د دې ځایه د جنوب په لور حرکت وکړ او د کوهستانو څخه په تیرېدو سره د سرسوتي د دریا په لور ور وخوځېد. هلته یې د سلطان شهاب الدین د لارښوونو سره سم لومړی د باهیم سیند کلي ته ولاړو ترڅو بدرین اته سره وویني. د دې سړي نوم ابوالفتح او د سلطان لپاره یې جاسوسي کوله. یو ورځ د ماسپښین نه لږ څه مخته په داسې حال کې چې د سرسوتي د دریا په لور د کوهستاني لړۍ ترمنځ د بهیم سیند د کلي په لور په ګړندۍ توګه روانو، یو ناڅاپه د خپل اس په درولو مجبور کړل شو. دلته کوهستاني لړیو په لړو څوکو کې د یو انسان چغې واورېدل شوې، داسې چغې لکه یو انسان چې د ګاډۍ د غوایي په څېره حلالوي. هماد هلته تم شو او په فکر کې ډوب و. د هغه د اندېښنو عواقبو نه ډک ویرونکی او غمجنونکی اواز یو ځل بیا په غوږ شو. هماد خپل اس هماغې لوري ته ور وګرځاوه او د هغې په ځغاسته یې پیل وکړ. خو اس همالته ودرېد او خپلې پښې یې هوا ته پورته کولې، خو هغه لوري ته د تلو نه یې معذرت غوښت. په دې وخت کې یو ځل بیا هغه زړه داغونکی اواز واورېدل شو او بیا قرار داسې ډوب شو لکه په چا چې ستومانتیا او خوب غلبه کړې وي، او یا د هغه مرغه په څېر چې د خپلې جالې په لټون کې سرګردان او ستومانه شوی او چیرې پرېوتی وي. هماد د خپل اس څټ وټاپاوه او په محبت یې ورته وویل: بې زړه کېږه ما، حوصله وساته، مضبوطه اوسه او ویره مه کوه. کیدای شي په دغه اجنبي ځمکه باندې دا زما او ستا لومړی ازمایښت وي. هماد د همغه اواز په لور خپل اس ور وځغلاوه. لږه شېبه وروسته یو ځل بیا خپل اس ودراوه او سم د لاسه یې د اس څخه راټوپ کړ. په دې وادي کې د هغه تر مخه د وځوان په وینو کې ککړ مله پروت و. هماد ور مخته شو او ویې کتل. هغه یو ډېر توانمند او د ښه شکل هندو ځوان و. هماد یې صاف وکتله، هغه لا ژوندی و. کیدای شي چې هغه به بېهوشه شوی وي. په ډېره ستونزمنه توګه یې ساه اخیسته. هماد خپل اس ته راغی، د ذهن څخه د اوبو پتک راواغیست او لږې اوبه یې د هغه ځوان په وجود ور وشیندلې او بیا همالته ودرېد ترڅو د خپل کار عکس العمل وویني. څو ساعته وروسته هغه ځوان سترګې پرانیستي او د هماد په لور د کتلو سره سمې وویل: ای منش انسانه، ته څوک یې؟ د څهرې او کالیو څخه مسلمان معلومیږي. هماد خبره ور پرې کړه او ورته ویل: لومړی ته ووایه چې ته څوک یې او ولې په داسې حال کې ککړ شوی؟ هغه په چغو سره وویل چې نوم مې پشپال دی. د خپلې خور سره مې د نګر ګوټ په لور تلم، خو زموږ دښمنانو زموږ لاره څارله او پر موږ یې حمله وکړه. هغوی زما خور له ما یوړه، هغوی زمړ وګړلم او راڅخه ولاړل. ته زما لپاره د یو تا وګرځېدلې. زه تا ته ستا خدای او د خدای او ستا د رسول صلی الله علیه وسلم واسطه کوم او هیله در څخه لرم چې زما د خور عزت راته وساته. پشپال خاموشه شو. کیدای شي یو ځل بیا یې بېهوشه شوی وي. هماد وکتل چې په کوم ځای کې چې پشپال پروت و هلته د اسونو د پښو نښې نښانې هم موجودې وي. هماد ور ټیټ شو او په ډېر غور سره د هغې د قدمونو اندازه واخیسته. په دې وخت کې یو ځل بیا د پشپال اواز د هغو غوږو سره ټکر وکړ: ته خو ماته د قوارې او وجود څخه ډېر توانمن او تودمن انسان ښکاري. په ډاډمنه توګه به ته د هغوی څخه زما خور را خلاصه کړي. کیدای شي چې زه تر ډېره پورې ژوندی پاتې نه شم، خو زه درته د خپلې خور نښې نښانې وایم. هغه د لوړ قد خاونده او ښایسته پیغله ده. د هماغې ښایستهوالي د هغې او زما دواړو لپاره مصیبت ګرځېدلی دی. ګوره دیوتا، د هغې په تندي ټیکا، په لاسو کې بنګړي، په غاړه کې غاړکۍ، په غوږونو کې والۍ دي. هماد یې خبرې پرې کړې او ورته وویل: زه به لومړی ستا ژوند خوندي کړم، بیا به دې د خور د راخلاصونو هڅې کوم. ته اندېښنه مه کوه، ما د هغوی د اسونو د قدمونو څارنه کړې. اوس که هغوی د ځمکې منځ ته هم کوز شوي وي بیا به یې هم زه لټوم، د خلاصون څخه به یې لاس نه اخلم. پشپال په لړزېدلي اواز وویل: زما فکر مه کوه، زه د ډېر د پاتې کېدو نه یم. ولاړ شه او زما خور د هغوی څخه خوندي کړه او که نه هغه خلک به. پشپال یو ځل بیا خاموشه شو ځکه یو ځل بیا هغه بېهوشه شوی و.
مات سم د لاسه حرکت وکړ. د خپلې خورجین څخه د ملحمو پټیو سامان راواغیست. لومړی د هغه په ټولو زخمونو دوا ولګوله او پټۍ پرې وتړلې. بیا یې پشپال راپورته کړ او په خپل اس کېناوه. په خپله هم سپور شو او هغې لورې ته ولاړ چیرې چې د آسونو د قدمونو نښې نښانې معلومې دي. هو بلې درنو اورېدونکو، 15 میله واټن به یې وهلی او چې پشپال یو ځل بیا په هوش کې راغی او د همات څخه یې اوبه وغوښتې. د همات مشکیزه پتک خالي شوی و. د اوبو د لټون لپاره د خپل اس په تللو نوره هم چټکتیا راوسته. نږدې 1.5 میل واټن وهلو وروسته د یو مندر طلایي مناره وکتله. په دې خاطر خپل اس همغې لورې ته ور وځغلاوه. لږه شېبه وروسته هغه د یو ستر مندر تر مخه ولاړو. د غرونو په لمن کې جوړه شوې دا مندر ډېر پراخه او د ښه عمارت خاوندو. تر مخه یې د اوبو یو ستر ډنډ و. په غاړه کې کوچنۍ لارې وې. د مندر سرڅنګ کې یو بل عمارت ولاړو چې کیدای شي چې هغه د پنډتانو د اوسېدو ځای و. د تالاب په غاړه یو پنډت ناست و. همات د هغه سره نږدې د خپل آس راکېوت. کله چې خپل پتک واخیست او د هوس په لور روان شو، پشپال ورته په زګیروي شکله آواز وویل: دیوتا، زه ستومانه شوی یم. ما هم لاس ښکته کړه تر څو لږ څه ارام وکړم. همات هغه په دواړو لاسو ونیوه او لاندې یې راښکته کړ او د یوې تیږې د پاسه یې کېناوه. هغه دوباره خپل پتک راواخیست او د حوض غاړې ته راغی او هڅه یې وکړه تر څو یې د اوبو ډک کړي. یو ناڅاپه پرې د حوض په غاړه د ناست پنډت سترګې ونښتې او پرې نارې کړې چې ای ځناوره، صبر وکړه، ولې ټول ډنډ مرداروي؟ همات یې په لور هېڅ توجه ونه کړه او د خپل پتک ډکولو ته یې دوام ورکړ. پنډت د غصې او قهر نه خوټېدلی راپورته شو او نږدې راغی او همات د پښې په زنګون باندې په سختۍ سره وواهه او ورته وویل: ته څوک یې مرداره؟ ته نه پوهېږې چې دا حوض یوازې او یوازې د پنډتانو لپاره دی؟ پخوا د دې چې همات څه ووایي، پشپال پرې د قهر او غصې نه ډک اواز کې وویل: مهاجره، ولې د لارې د ډنډ لپاره جګړه کوي؟ همات خپل پتک د اوبو ډک کړ او راپورته شو. هغه پنډت ته یې په قهرجنو سترګو وکتل. پنډت هم په قهرجنه او لړزېدلي اواز وویل: ای ذلیله انسانه، ما ته مسلمان ښکاري. تا څه فکر کړی؟ زه به درته د دې ګناه په مقابل کې سخته سزا درکړم. پشپال په داسې حال کې چې د پنډت د کنټرولولو هڅې یې کولې وویل: ستا کار خو امن ته وده ورکول دي. مهاجره، د هر انسان روح او فکر یو شان اوسي. توفیر یوازې په عبادت کې را پیدا کیږي. همدغه شیان دي چې یو انسان د بل څخه جدا کوي. د دې نه خو هر انسان بیلتون، هسې دوکه او فریب دی. د غوی په څیر تاو راتاو شو او پشپال ته ویل: نجسه، ته خو هندوی، ته هم خپل هندیت له لاسه ورکړې. آیا ته هم د مندر د اصولو په خلاف روانې؟ اوس نو د همات غوسه اخر ته رسېدلې وه. په یو شړک سره یې خپله ځلېدونکې توره راویسته او په ډېر قهر سره یې ویل: ته څنګه فنډت یې چې د انسانیت بوی هم نه لرې؟ آیا ستا مذهب تا ته همدا درښیي چې د کوم اړمند اړتیاوې مه پوره کوه؟ یو تږی پرېږده چې ومرې، اوبه مه ورکوه. زه به د اوس دا هر څه د خاورو سره خاورې کړم. ایا ته نه پوهېږې چې الله تعالی دغه ټول شیان د انسانانو د ګټو لپاره پیدا کړي دي او ټول انسانان ترې یو شان ګټه اخیستلی شي؟ ای ګناهګار انسانه، ته نه وینې چې د اوبو د نم، د اور د ځلېدا، د لمر د ګرمۍ او د هوا د لمسولو څخه هر انسان د خپلې خوښۍ په مطابق ګټه اخلي؟ بیا تاسو پنډتانو ته دا حق چا درکړی چې ښکته او پورته طبقات پیدا کړئ؟ د ستورو مزل د خپرونې درنو او قدرمنو اوریدونکو، دا وه د نیشاپور د شاهین داستان 4مه برخه. په دې هیله یم چې ادبي تنده مو پرې خړوبه شوې وي. دا چې په راتلونکې برخه کې به بیا له کومو پیښو او کومو موضوعاتو سره مخ کیږو.
تر هغې درنه زه عمران الدین نیکمل اجازه غواړم. تاسو چې هر چېرته استئ خوشحاله او سوکاله ژوند ولرئ، خو موږ در سره هم په دعاو کې ساتئ. الله مو مل ښه وختونه ولرئ.